أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زمونږه ټاپک دی کوانټایزیشن اف چارج. کوانټایزیشن اف چارج نه مخکې مونږه د چارج ایکسپلینیشن وکړو او د چارج ایکسپلینیشن مونږه څه په داسې طریقه باندې کړی و چې زمونږ سره ایټم دی، دا زمونږ سره ایټم دی، په دې کې زمونږ سره پروټان دی، نیوټران دی او الکتران دی. که د دې ایټم نه الکتران ایمیټ شو یا د ایټم ته الکتران رال نو د دې ایټم باندې به زموږ سره چارج پروډیوس کیږي. که الکتران تی ایمیټ شو نو ډیفیشنسي اف الکتران به راځي، پازیټیو چارج به کریټ کیږي. که الکتران ابزارب شو نور فردر نو بیا به زموږ سره د افیشنسي اف الکتران کیږي په ایټم کې، او په ایټم باندې به زموږ سره بیا نیگیټیو چارج راځي. اوس کوانټایزیشن اف چارج موږ ته څه خبره کوي؟ نو د کوانټایزیشن اف چارج مین تیم دا دی چې زموږ سره یو آبجیکټ دی، هغه زموږ سره الکتران اخلي، نو دا به که الکتران گین کوي یا الکتران لاس کوي نو دا به ان د فارم اف انټیګرل ملټیپل په شکل کې وي. انټیګرل ملټیپل په شکل کې مطلب دا دی چې که ایټم زموږ سره الکتران گین کوي نو دا به الکتران اخلي، نو 1 الکتران بالی، 2 الکتران بالی، 3 الکتران بالی، 4 بالی. یا الکتران ایمیټ کوي نو دا به 1 الکتران ایمیټ کوي، یا به 2 ایمیټ کوي، یا به 3 ایمیټ کوي. خو دا ممکن نه ده چې یو ایټم دی او دا زموږ سره 1.2 الکتران ایمیټ کوي یا 2.5 الکتران ایمیټ کوي. دا ممکن نه ده. this is not possible. ځکه چې اوس د کوانټایزیشن اف چارج ته تاسو لږ معمولي غوږ کېږدئ، انشاءالله پوه به شئ، دومره ګران ټاپک نه دی. Quantization of charge mean that the charge is in the form of packet or quanta. charge زموږ سره د پیکټ په شکل کې یا د کوانټا ورته هم موږ وایو، او دغه یو کوانټا چې کوم دی یا دغه یو پیکټ چې کوم دی د دې انرژي د ایچ اف برابر. د دې مطلب دا دی چې که په یو آبجیکټ باندې زموږ سره چارج راځي نو دا به یو آبجیکټ دی، لیټ سپوز دا زموږ سره یو آبجیکټ دی او دې ته زما سره په دې باندې چارج راځي، فار ایگزامپل نیگیټیو چارج په دې باندې لیټ سپوز راځي. نیگیټیو چارج مطلب دا چې دا به الکتران اخلي، چې الکتران اخلي نو دا الکتران به دا داسې د پیکټ په شکل کې به دې ته راځي، د پیکټ په شکل کې به دې طرف ته رواني، د پیکټ په شکل کې به ځکه دا یو الکتران به رواني، دا بل الکتران رواني، دا بل الکتران رواني او دې آبجیکټ ته به انټر کیږي. نو د پیکټ په شکل کې به انټر کیږي او د دې یو پیکټ چې کوم دی د دې انرژي زموږ سره د ایچ اف برابر ده، او دې ته موږ د یو پیکټ ته موږ پروټان هم وایو. پروټان ورته هم موږ وایو. پروټان ورته په دې وجه وایي چې د پروټان انرژي هم د ایچ اف برابر ده، نو د هغې انرژي ایچ اف برابر ده او د دې پیکټ انرژي هم د ایچ اف برابر ده. نو دې ته موږ کوانټم وایو، پیکټ هم ورته وایو او پروټان ورته هم موږ ویلی شو ځکه چې انرژیز یې سیم دي. اوس زموږ سره کوانټایزیشن اف چارج دپاره موږ اکویشن جنرال لیکو کیو از ایکول ټو ان ای. ای چې کوم دی دا ایلیمنټري چارج دی. په الکتران باندې زموږ سره څومره چارج دی؟ 1.67 and 10 to the power of minus 19 چارج دی، minus 19 کولم چارج دی. او n چې کوم دی دا پرنسپل کوانټم نمبر دی whose value is integral multiple such as 1 2 3 4 5. او دا خبره ما ډیفاین کړه. دا دې خبرې څه مطلب دی چې زموږ سره یو آبجیکټ باندې چارج کریټ کیږي یا نیگیټیو یا پازیټیو. که نیگیټیو کریټ کیږي او که پازیټیو کریټ کیږي نو دا به زموږ سره په څنګه شکل کې نو n is equal to 1. د دې مطلب دا دی چې یو آبجیکټ دی او په هغې باندې زموږ سره n is equal to 1 نو q is equal to 1 multiply by 1.6 and 10 to the power of minus 19. د دې نه به زموږ سره شي 1.6 and 10 to the power of minus 19. نو د دې مطلب دا دی که یو آبجیکټ ته زموږ سره د پیکټ یو پیکټ راشي، یو پیکټ مطلب دا چې یو الکتران ورته زموږ سره راشي او دې ته انټر شو نو په دې باندې به زما سره چارج راځي 1.67 and 10 to the power of minus 19 کولم چارج راځي. دومره چارج به زموږ سره په دې باندې راځي. خو دا کوم الکتران چې زموږ سره روان دی، دا کوم چارج چې زموږ سره روان دی نو دا الکتران چې کوم دی دا به د پیکټ په شکل کې دا به 1 2 3 4 5 په داسې شکل کې به راځي زموږ سره د آبجیکټ طرف ته. لکه دا یو الکتران دی، لیټ سپوز بل هم روان دی نو بیا به زموږ سره یو بل الکتران روان دی نو 2 الکتران روان شو، 2 الکتران شو. داسې که فرض کړئ زموږ سره بل الکتران ورڅخه خواته رواني نو بیا به زموږ سره 3 الکتران به زموږ سره جوړېږي.
خو داسې نشي کېدی چې 1 الکترون دی او بیا دلته کې زموږ سره 1.5 الکترون دی دا پاسیبل نه ده د دې وجه دا ده چې که موږ 1.5 الکترون ووایو نو د دې مطلب دا چې یو الکترون روغ ور روان دی او بل الکترون نیم ور روان دی او الکترون نیمیږي نه نو د دې وجې نه موږ سره الکترون can not be broken الکترون ماتېدی نشي نو د دې وجې نه موږ دا نشو ویلی چې 1.5 الکترون ور روان دی نو Q is equal to N is equal to 1 نه موږ سره دومره چارج راغی نو 1.6 and 10 to the power of minus 19 کولم چارج چې کوم دی دا پاسیبل دی چې په آبجیکټ باندې دا چارج راشي خو ګوره دا پاسیبل نه دی که زه اوس داسې ولیکم چې 1.9 یا لیټ سپوز 2.9 and 10 to the power of minus 19 کولم نو دا چارج پاسیبل نه دی که تاسو څوک دا خبره وکړي چې زموږ سره یو آبجیکټ دی او په هغې باندې 2.9 and 10 to the power of minus 19 کولم چارج دی نو دا ممکن نه ده دا چارج پاسیبل نه دی زموږ سره چارج پاسیبل څنګه دی نو 1 multiply by E 2 multiply by E 3 multiply by E چې د دې نه زموږ سره څه راځي نو دا پاسیبل دی لکه فار ایگزامپل زه N is equal to 2 والم او د دې سره زه دا ملټیپلای کوم نو بیا به د 3.2 and 10 to the power of minus 19 کولم چارج راشي چې دا چارج ته کوم راغی نو دا پاسیبل دی چې په آبجیکټ باندې راشي خو که زه دا ووایم چې 4 and 10 to the power of minus 19 نو 4 and 10 to the power of minus 19 چې کوم دی دا زموږ سره پاسیبل نه دی دا زموږ سره کوانټایزیشن اف چارج شو او بله خبره زموږ سره دا ده چې دا چارج زموږ سره په کنټینیوس شکل کې نشي کېدی کنټینیوس شکل دا خبره هم زیاتره خلک کوي کنټینیوس مطلب دا چې په فریکشنل فارم کې نشي کېدی یا په ډیسیمل فارم کې نشي کېدی چارج چې کوم دی دا په کنټینیوس شکل کې زموږ سره نشي کېدی کنټینیوس څه مطلب دی کنټینیوس مطلب دا دی چې 1.5 یا 2.5 یا 3.5 دا n ویلیو چې کوم ده دا په دې شکل کې نشي کېدی د دې شکل دا مطلب دی چې 1.5 مطلب دا دی چې زموږ سره یو الکترون روغ دی او بل الکترون چې کوم دی دا زموږ سره نیم دی نو دا ممکن نه دی چې الکترون نیم شي الکترون نیمېدی نشي یا زه فرض که سپوز دا 2.5 یاد کړم نو 2.5 دا مطلب دی چې یو الکترون او بیا ورسره زموږ سره بل الکترون دی او بیا ورسره بل الکترون هم دی خو هغه زموږ سره نیم دی نو نیم الکترون چې کوم دی دا پاسیبل نه دی نو د دې وجې د الکترون ماتېدی نشي بروکن ډاون کېدی نشي نیمېدی نشي نو ځکه موږ دا وایو چې n چې کوم دی دا به انټیګرل ملټیپل 1 by یا به 2 الکترون یا به 3 الکترون یا به 4 الکترون خو 1.5 بنئ 2.5 بنئ 3.5 به نه this is not possible نو دې ته دا زموږ سره کوانټایزیشن اف چارج